بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په تیره درسي ویډیو کې د ویټامینونو بحث پیل کړی و. ومویل ویټامینونه یو تعداد غیر مرتبط عضوي مرکبات دي چې په داخل د عضویت کې په کم مقدار سره هغې ته اړتیا ده او مختلفې ارزښتناکه دندې مخته وړي. همدارنګه د ویټامینونو د ارزښت په اړه باندې موږ وغږېدلو او د هغوی ډلبندي مو ولوستله. ومویل چې ویټامینونه د هغوی د انحلالیت پر بنسټ په دوو ډلو ویشل کیږي. یو ډله هغه ویټامینونه دي چې هغوی په غوړو کې منحل دي او یو ډله هغه ویټامینونه دي چې هغوی په اوبو کې منحل دي. فولیک اسید یا ویټامین بی 9 یو له هغو ویټامینونو څخه دی چې دوی په اصلا په اوبو کې منحل دي او په داخل د عضویت کې مختلفې ارزښتناکه دندې مخته وړي. که چیرې موږ د ویټامین بی 9 یا د فولیک اسید ویټامین جوړښت په نظر کې شو یا د هغې جوړښت په نظر کې ونیسو، اصلا خپله فولیک اسید یا ویټامین بی 9 هغه له دریو مرکباتو څخه جوړ دی. یو هغه دوه حلقې جوړښت دی چې ټیریډین په نامه باندې یادېږي او په دغه ټیریډین جوړښت کې دوه حلقې دي چې یوه حلقه د پایرازین حلقه ده او یوه حلقه د پایرمیډین حلقه ده. همدارنګه یو بل مرکب چې په هغې کې موجود دی د فولیک اسید په جوړښت کې هغه پارا امینو بنزویک اسید دی. او دریم مرکب چې د فولیک اسید په جوړښت کې موجود دی یا د ویټامین بی 9 په جوړښت کې موجود دی هغه ګلوټامیټ دی یا ګلوټامیک اسید دی. که چیرې دغه درې واړه مرکبونه ټیریډین چې دوه حلقوي مرکب دی چې یو د پایریډین حلقه ده، د پایرازین او د پایرمیډین، او همدارنګه د پارا امینو بنزویک اسید او همدارنګه د ګلوټامیټ، دغه درې واړه مرکبات کله چې یو له بله سره یوځای کیږي په ټوله کې یو جوړښت رامنځته کوي. دغه جوړښت د فولیک اسید په نامه باندې یا د فولیټ په نامه باندې او یا هم د ویټامین بی 9 په نامه باندې یادېږي. که چیرې د فولیک اسید دنده موږ په نظر کې ونیسو، دغه فولیک اسید یا ویټامین بی 9 یا فولیټ هغه د کو انزایم په شکل باندې عمل ترسره کوي. ولې دغه د کو انزایم شکل یا د کو انزایم دنده یې د ځینو انزایمونو لپاره ځانګړې ده، یعنی د ټولو انزایمونو لپاره نه. فولیک اسید یا ویټامین بی 9 د هغو انزایمونو لپاره د کو انزایم په شکل باندې دنده مخته وړي چې هغه انزایمونو دنده دا ده ترڅو له یوه مرکب څخه کاربن لرونکی واحد، هغه واحد چې هغه کاربن لري، مثلا د میتایل ګروپ، مثلا د میتاینیل ګروپ، مثلا د فورمایل ګروپ یا داسې نور دې ته ورته ګروپونه او مرکبات، دغه مرکباتو یا دغه کاربن لرونکو واحدونو انتقال له یوه مرکب څخه بل مرکب ته کوي. دغه انزایمونو لپاره فولیک اسید یا ویټامین بی 9 یو کو انزایم دی او دنده یې په دې اړینه ده چې کله له یوه مرکب څخه کاربن لرونکی واحد، مثلا د میتایل ګروپ، مثلا د میتاینیل ګروپ یا د فورمایل ګروپ یا نور ګروپونه چې موږ وروسته هغه مطالعه کوو، دغه مرکبات یا دغه کاربن لرونکي واحدونه چې کله له یوه مرکب څخه انتقالیږي او بل مرکب ته ورځي او پر بل مرکب باندې نسبیږي، د دغه نسبېدلو په پایله کې مختلف نوي مرکبات جوړیږي او دغه نوي مرکبات کېدلی شي امینو اسیدونه وي، کېدلی شي دغه نوي مرکبات نوکلیټایډونه وي چې د ډي ان ای په جوړښت کې برخه اخلي، او یا هم کېدلی شي نور مرکبات وي چې دغه مرکبات زموږ او تاسې د عضویت لپاره او د یو حجرې د نارملې دند ترسره کولو لپاره اړین دي. کله چې د ویټامین بی 9 یا د فولیک اسید ډیفیشنسي رامنځته کیږي چې په هغې باندې هم موږ وروسته غږیږو، مختلفې ستونزې رامنځته کیدلی شي او ډیفیشنسي ډیری وخت په هغو وګړو کې لیدل کیږي چې هغوی حمل ولري یا هغه خلک چې هغوی الکولیک دي یا د الکولو سره عادت دي او الکول ډیر کاروي، په دغه خلکو کې ډیفیشنسي یا کمښت د ویټامین بی 9 لیدل کیږي. موږ وویل چې ویټامین بی 9 یا فولیک اسید یا فولیټ دا یو ویټامین دی چې په اوبو کې منحل دی او مختلفې دندې د کو انزایم په شکل باندې په داخل د عضویت کې مخته وړي. ولې د دې دپاره چې فولیک اسید هغه یو کو انزایم ته تبدیل شي او وکولی شي چې د بیولوژیکي له نظره هغه یو فعال شکل ته تبدیل شي، هغه فعال شکل نه د فولیټ حالت نه نه د فولیک اسید حالت دی، د فعال شکل هغه ټیټراهایډروفولیټ دی. ټیټراهایډروفولیټ که چیرې موږ د فولیک اسید جوړښت په نظر کې ونیسو، لکه موږ په تیر سلایډ کې ولوستل، ومویل چې یوه د ټیریډین حلقه لري یا یو د ټیریډین مرکب لري. ټیټراهایډروفولیټ د فولیک اسید هماغه حالت دی که چیرې موږ د فولیک اسید جوړښت په نظر کې ونیسو. دلته ټیریډین دی، پارا امینو بنزویک اسید دی او ګلوټامیټ دی. دغه د ټیریډین حلقه که چیرې موږ او تاسې اوس په نظر کې ونیسو، په دغې ټیریډین حلقې باندې 4 اټومه د هایدروجن نسبیږي. کله چې په هغې باندې 4 هایدروجن نصب شي، یو په
پنځم موقعیت کې، یو په شپږم موقعیت کې، یو په اووم موقعیت کې او یو هم په اتم موقعیت کې. او یو دغه هایدروجن چې دی دا له دغه درېیم موقعیت څخه هلته انتقالیږي. کله چې دغه جوړښت رامنځته کېږي، یعنې د ټیریډین حلقې چې د فولیک اسید د جوړښت یوه برخه ده، په هغې باندې چې کله 4 اتومه د هایدروجن نصبېږي، هغه ټیټرا هایدروفولیټ ته تبدیلیږي. او د بیولوژیکي له نظره د فولیک اسید همدغه حالت فعال حالت دی چې کولی شي مختلفې دندې مخته یوسي. کله چې د فولیټ څخه یا د فولیک اسید څخه د ویټامین B9 څخه ټیټرا هایدروفولیټ ترلاسه کېږي، دا په 2 مرحلو کې صورت نیسي. یوه مرحله دا ده چې په لومړۍ مرحله کې په خپله د فولیټ په مرکب باندې په 1 او په 8 موقعیت کې یو اتوم د هایدروجن نصبېږي او بالاخره هغه تبدیلیږي ډای هایدروفولیټ ته. دغه عمل د فولیک اسید یا د فولیټ ریډکټیز انزایم په واسطه باندې صورت نیسي. ریډکټیز ځکه ورته وایي چې چون فولیټ ارجا کېږي، په دې باندې 2 اتومه د هایدروجن نصبېږي. کله چې د هایدروجن اتوم په دې باندې نصبېږي، دا په دې معنا ده چې فولیټ یا فولیک اسید هغه ارجا کېږي. نو همدغه علت دی چې فولیک اسید یا فولیټ ریډکټیز انزایم ورته وایي، او دا د دې لامل کېږي چې فولیټ یا فولیک اسید هغه ارجا شي. په لومړي قدم کې په 2 اتومه د هایدروجن په فولیټ باندې نصبېږي او ډای هایدروفولیټ ته تبدیلیږي. کله چې د فولیک اسید ریډکټیز انزایم فعالیت کوي، د دې لپاره ویټامین C یا اسکوربیک اسید یو کو انزایم دی په محیط کې یا د انزایم سره باید موجود وي، ترڅو وکولی شي چې فولیک اسید ریډکټیز ټیټرا فولیټ هغه تبدیل کی ډای هایدروفولیټ ته. او دغه 2 اتومه د هایدروجن چې کله په فولیک اسید باندې نصبېږي په 1 موقعیت کې او په 8 موقعیت کې، دا د NADP یو کو انزایم دی، له هغې څخه اخیستل کېږي او بالاخره خپله اکسیډ کېږي او خپل د هایدروجن اتومونه هغه فولیټ ته ورکوي. په دوهمه مرحله کې هم ډای هایدروفولیټ چې په لومړۍ مرحله کې جوړ شوی دی، ډای هایدروفولیټ هغه بیا هم د ډای هایدروفولیټ ریډکټیز انزایم په واسطه باندې، دلته فولیک اسید ریډکټیز، دلته ډای هایدروفولیټ ریډکټیز انزایم دی، د هغې په واسطه باندې 2 اتومه د هایدروجن په هغې باندې نصبېږي په 5م او په 6م موقعیت کې. یو دا هایدروجن د اتوم دی، یو دا. او په دې حالت کې ډای هایدروفولیټ هغه تبدیلیږي ټیټرا هایدروفولیټ ته او د ویټامین C د کو انزایم په شکل باندې دنده ترسره کوي. او کو انزایم د NADPH دا د هایدروجن د ډونر په شکل باندې یا د دوی هایدروجن اتومونه ورکوي، ترڅو هغه په ډای هایدروفولیټ باندې نصب شي او ټیټرا هایدروفولیټ له هغې څخه ترلاسه شي. او دا د ټیټرا هایدروفولیټ حالت د فولیک اسید هغه د بیولوژیکي له نظره فعال حالت دی چې هغه کولی شي دنده مخته یوسي. که چیرې موږ د فولیک اسید یا د فولیټ د هغې میټابولیک رول یا د هغې میټابولیک ارزښت په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې دا د هغو انزایمونو لپاره د کو انزایم په شکل باندې دی چې هغه د کاربن لرونکي واحدونو انتقال کوي له یوه مالیکول څخه بل مالیکول ته. مثلا میثایل یو کاربن لرونکی واحد دی، یا فورمایل یو کاربن لرونکی واحد دی، یا فورمیټ یو کاربن لرونکی واحد دی. همدارنګه هایدروکسی میثایل یا نور مرکبات یا نور ګروپونه د کاربن لرونکي واحدونه دي چې دغه انزایمونه چې فولیک اسید د هغوی دپاره د کو انزایم په شکل باندې دنده مخته وړي، دغه انزایمونه د دې سبب کېږي چې له یو مرکب څخه دغه کاربن لرونکي واحدونه راواخلي او بل مرکب ته انتقال کړي. کله چې د یو مرکب څخه کاربن لرونکي واحدونه ازادیږي او په بل مرکب باندې نصبېږي، دا دنده د اپو انزایم برخې د انزایم ده. ولی انتقال بیا هغه د کو انزایم برخه ده چې کو انزایم دلته هغه فولیک اسید یا ټیټرا هایدروفولیټ دی. کله چې په ټیټرا هایدروفولیټ باندې دغه کاربن لرونکي واحد نصبېږي، دا کیدلی شي په مختلفو موقعیتونو کې نصب شي. یو موقعیت هغه 5م موقعیت دی چې هلته مثلا که چیرې موږ دغه د فورمایل ګروپ په نظر کې ونیسو، په 5م موقعیت کې چې دلته نایتروجن دی دلته نصبېږي، نو همدغې له امله دغې شکل ته ویل کېږي N5 فورمایل ټیټرا هایدروفولیټ. ټیټرا هایدروفولیټ دغه حالت دی. فورمایل په دې معنا چې د فورمایل ګروپ لري، او 5م دا چې په 5م موقعیت کې 5 یا 5م موقعیت کې نصب دی، یا لس فورمایل ټیټرا هایدروفولیټ یعنی ټیټرا هایدروفولیټ دی. همدارنګه د فورمایل ګروپ په باندې نصب دی او په 10م موقعیت کې. یا مثلا که چیرې دلته د میثایل ګروپ نصب په ځای د فورمایل ګروپ، بیا موږ وایو چې 5 میثایل ټیټرا هایدروفولیټ، یا موږ وایو چې 10 میثایل ټیټرا هایدروفولیټ. او ځینې وخت کې دغه ګروپونه د کاربن لرونکي واحدونه چې کله په خپل فولیک اسید باندې نصبېږي چې یو کو انزایم دی یا په ټیټرا هایدروفولیټ باندې، کېدلی شي په 5م او په 10م دواړو موقعیتونو کې نصب شي، چې دغه حالت ته بیا بریجنګ وایي، چې په دواړو موقعیتونو کې هم په
15 موقعیت کې دی هم په 10 موقعیت کې اما یو مالیکول دی مثلا 15 میثایلین تتراهایدروفولیج د میثایلین ګروپ دلته نصب شوی دی په دغه شکل باندې د دوی یو مرکب څخه د انزایم د اپو انزایم برخې په واسطه د کاربن لرونکي واحد ازاديږي او هغه په فولیټ باندې نسبیږي ترڅو هغه انتقال شي بل مالیکول ته کله چې بل مالیکول ته انتقالیږي د انزایم په واسطه باندې بیرته لدې څخه دغه د کاربن لرونکي واحد ازادي یا په بل مرکب باندې نسبیږي نو میټابولیک رول دا دی چې د کاربن لرونکي واحد انتقال یا لیکدونه هغه د فولیټ په واسطه باندې کیږي چې خپل یو کو انزایم دی فولیک اسید هغه په داخل د وضعیت کې یا کچېره موږ د هغې جوړښت په نظر کې ونیسو هغه جوړښت د مایکرو ارګانیزمونو په واسطه باندې په ځانګړي ډول د باکتریاوو په واسطه باندې صورت نیسي او هغه باکتریاوې چې هغوی په کولمو کې موجود دي دوی یو ښه منبع او سرچینه ده چې هغوی کولی شي فولیک اسید یا ویټامین بی نه سنتیز کړي او دغه مرحله لکه چیرې موږ د هغې جوړښت په نظر کې ونیسو او بیا هم وایي چې ټیریډین هغه د پاره امینو بنزویک اسید سره یوځای کیږي او بل اخر هغې څخه ګلوټامیټ سره یوځای کیږي او فولیک اسید ته تبدیلیږي کله چې ټیریډین او پارا امینو بنزویک اسید دوی یوځای کی دوی د ګلوټامیټ سره یوځای کی او بل اخر فولیک اسید ته تبدیلیږي دغه مرحله چې دلته پارا امینو بنزویک اسید او ټیریډین هغه یو بل سره یوځای شوی بل اخر ګلوټامیټ سره یوځای کیږي دغه مرحله د ډایهایدروټوریټ سینتیز انزایم په واسطه باندې صورت نیسي او بل اخر فولیک اسید ته تبدیلیږي فولیک اسید د ډایهایدروفولیټ ریډکټیز یا خپل د فولیک اسید ریډکټیز انزایم په واسطه باندې تتراهایدروفولیټ ته تبدیلیږي ولی هغه وګړي چې هغوی انټي بیوټیکونه ډیر اخلي هغه د لامل کیږي چې مایکرو ارګانیزمونه د منځ ویسي په ځانګړي ډول هغه فلورا نارمل چې په کولمو کې موجود دي او دا د لامل کیږي چې فولیک اسید هغه سنتیز نشي یا هغه وګړي چې هغه سلفون امیډونه ډیر اخلي سلفون امیډونه هغه د لامل کیږي چې خپل یو تعداد یو ډول د انټي بیوټیک دی دا د لامل کیږي چې دغه انزایم نه هیکي ډایهایدروټوریټ سینتیز کله چې دغه انزایم نه کیږي دا د دې لامل کیږي چې په دغه وګړو کې فولیک اسید سنتیز نشي بل اخر د هغې کمبود رامنځته شي کچېرې موږ د فولیک اسید جذب په نظر کې ونیسو د فولیک اسید جذب په ټول کولمو کې چې ځانګړي ډول کوچنۍ کولمې د هغوی په ټول مخاط کې د فولیک اسید جذب صورت نیسي او د ځانګړو پروټینونو په واسطه باندې هغه په داخل د وضعیت کې انتقالیږي همدارنګه نارمل اندازې په داخل د وضعیت کې له 3 تر 21 نانو ګرام فی ملي لیټر ده یعنی په یو ملي لیټر کې له 3 تر 21 نانو ګرام پورې باید موجود وي چې په مختلفو افرادو کې د فرق کوي بعضو کې ډیر بازو کې کم ولې نارمل مقدار له 3 تر 21 نانو ګرام پورې دی نظر حالت ته نظر وګړو ته فرق کوي کچېرې موږ او تاسې د فولیک اسید دنده په نظر کې ونیسو وموایل فولیک اسید یا ویټامین بی نه یا فولیټ او د هغې فعال حالت تتراهایدروفولیټ د هغې دنده ده چې د هغه انزایمونو لپاره چې کاربن لرونکي مرکب یا کاربن لرونکي واحدونه یو مرکب څخه بل مرکب ته انتقالوي د هغه انزایمونو لپاره دا د کوفیکټر په شکل باندې یا د کو انزایم په شکل باندې دنده مخته وړي ولی کله چې له یو مرکب څخه کاربن لرونکي واحد مثلا د میتایل ګروپ د هایدروکسی میتایل ګروپ د میتایلین ګروپ د فورمایل ګروپ یا د ورته نور ګروپونه کله چې دا ګروپونه یا د کاربن لرونکي واحدونه له یو مرکب څخه بل مرکب ته انتقالیږي د دې په پای کې هغه مرکبات لاسته راځي چې هغه زموږ او تاسې د وضعیت لپاره اړین دي مثلا امینو اسیدونه په پای کې ترلاسه کیږي یا مثلا نوکلیوټایډونه ترلاسه کیږي او دا هر هغه څه دي چې زموږ او تاسې د ډي ان ای په جوړښت کې د پروټینونو په جوړښت کې برخه اخلي او زموږ لپاره اړین دي که چیرې موږ او تاسې عموما یو نظر واچو د ویټامین بی نه یا د فولیک اسید دندې ته هغه دا دی چې فولیک اسید د ټیټراهایدروفولیټ ته تبدیلیږي او بالاخره په هغې باندې یو کاربن لرونکی یا د کاربن لرونکی واحد یو مالیکول په هغې باندې نسبیږي ترڅو هغه بل مالیکول ته انتقال کړي او دغه د میتایلین ګروپ یا د میتایل ګروپ چې کله تتراهایدروفولیټ ته انتقالیږي دا ډیری وخت کیدلی شي د امینو اسیدونو څخه ورته انتقال شي یا دا چې له نورو مرکباتو څخه مثلا عمدتاً چې انتقالیږي هغه د امینو اسیدونو څخه اخلي مثلا د سیرین څخه یا د هیسټیډین څخه یا د میتیونین څخه دا هغه امینو اسیدونه دي چې د هغې څخه دا کولی شي د میتایل ګروپ نصب شي په دې باندې او دا یې بل مالیکول ته انتقال کړي
په دغه پروسه کې مختلف مالیکولونه هغه سنتیز کیږي. مثلا که چیرې موږ میتایلین تتراهایدروفولیټ په نظر کې ونیسو، تتراهایدروفولیټ هماغه د فولیک اسید حالت دی چې 4 اټومه د هایدروجن په هغه باندې نسدي، او میتایلین هغه کاربن لرونکی واحد دی چې د سره یو ځای شوی دی، او کېدلی شي دغه د میتایلین ګروپ له هیسټیډین څخه اخیستل شوی وي یا له فورمیټ څخه چې فورمایل ګروپ ورکوي، بالاخره هغه میتایلین ته تبدیلیږي. مختلفو مرکباتو څخه دغه د کاربن لرونکي واحدونه اخلي او میتایلین تتراهایدروفولیټ کله یو تعامل چې مخ ته وړي هغه دا دی چې میتایل تتراهایدروفولیټ ته ارجاع کیږي، هغه د میتایلین ګروپ یو هایدروجن اټوم په باندې بل هم نسبیږي او میتایل ته تبدیلیږي، او میتایل تتراهایدروفولیټ هغه تتراهایدروفولیټ ته تبدیلیږي. تتراهایدروفولیټ هم دغه تتراهایدروفولیټ دی چې دا په پایله کې لاس ته راځي، او د میتایل ګروپ چې تتراهایدروفولیټ په میتایلین تتراهایدروفولیټ کې دی یا په میتایل تتراهایدروفولیټ کې دی، دغه د میتایل ګروپ هغه په هوموسیسټین باندې نسبیږي او هوموسیسټین بالاخره میتیونین ته تبدیلیږي چې میتیونین یو غیر ضروري امینو اسید دی. د میتایل ګروپ د میتایلین تتراهایدروفولیټ څخه یا د میتایل تتراهایدروفولیټ څخه هغه هوموسیسټین ته انتقالیږي او هوموسیسټین بالاخره میتیونین ته تبدیلیږي. چې موږ وویل کله چې د میتایل ګروپ مثلا دغه د میتایل ګروپ کېدلی شي د فورمیټ څخه اخیستل شوی، کېدلی شي د هیسټیډین څخه اخیستل شوی وي، کېدلی شي د سیرین څخه اخیستل شوی وي. ولی کله چې د میتایل ګروپ د دغه تتراهایدروفولیټ په واسطه باندې انتقالیږي هوموسیسټین ته، هوموسیسټین یو نوی مرکب ته تبدیلیږي چې هغه میتیونین په نامه باندې یادیږي او یو غیر ضروري امینو اسید دی. کله چې میتیونین یا هوموسیسټین میتیونین ته تبدیلیږي، دغه پروسه د یو انزایم په واسطه باندې صورت نیسي چې هغه انزایم ته میتیونین سینتیز وایي، یعنی هغه انزایم چې میتیونین جوړوي، میتیونین سینتیز. او دغه انزایم لپاره د ویټامین B12 ویټامین هغه اړین دی د کو افیکټر په شکل باندې یا د کو انزایم په شکل باندې، ترڅو میتیونین سینتیز وکولای شي هغه هوموسیسټین باندې میتایل ګروپ نسب کړي د میتایل تتراهایدروفولیټ څخه، او هغه بالاخره میتیونین ته تبدیل شي، میتیونین د هغې څخه جوړ شي. په دغه تعامل کې چې کله میتایل تتراهایدروفولیټ هغه تبدیلی میتیونین د هغې څخه جوړیږي او میتیونین ترلاسه کیږي، په پایله کې یو مالیکول د تتراهایدروفولیټ هم ترلاسه کیږي. او دغه پروسه او دغه تعامل چې موږ وویل د میتیونین جوړښت یا د یو غیر ضروري امینو اسید، د دې لپاره ویټامین B12 اړین دی د کوفیکټر په شکل باندې. که چیرې ویټامین B12 نه وي، هغه دغه انزایم فعالیت نشي کولی، بالاخره میتیونین نه سنتیز کیږي. کله چې دغه پروسه مخکې نه ځي، دا د دې سبب کیږي چې میتایل تتراهایدروفولیټ هغه تتراهایدروفولیټ هم د هغې څخه ترلاسه نشي، او په انساجو کې یوازینی سرچینه د تتراهایدروفولیټ هغه هم دغه میتایل تتراهایدروفولیټ دی چې د هغې څخه ترلاسه کیږي. نو کله چې ویټامین B12 نه وي یا د ویټامین B12 کمبود وي، یا دا دی چې کله دغه نور انزایمونه چې دلته فعالیت کوي، ولې ډېری وخت د ویټامین B12 کمبود کې دغه حالت رامنځته کیږي. کله چې ویټامین B12 نه وي، میتیونین سینتیز فعالیت نشي کولی، میتیونین نه جوړیږي، میتایل تتراهایدروفولیټ نه تبدیلیږي. په انساجو کې د تتراهایدروفولیټ اندازه هغه له نارمل حالت څخه کمیږي، او دا کولی شي چې مختلف ستونزې رامنځته کړي. بعضې وخت کې په ځینو هغو حجرو کې چې هلته د DNA د سنتیز اړتیا ډیروي، مثلا په هغه حجرو کې چې هغوی ډیریدنه ډیروي یا د هغوی تکثر ډیر وي، د هغوی ریپلیکیشن ډیر وي، په دغه حالاتو کې میتایلین تتراهایدروفولیټ هغه د دې لامل کیږي چې خپل د میتایل ګروپ یا د میتایلین ګروپ چې وروسته ارجاع کیږي او میتایل ته تبدیلیږي، دغه د میتایل ګروپ هغه ورکوي ډي اوکسي یوریډین مونوفاسفیټ ته، او ډي اوکسي یوریډین مونوفاسفیټ هغه تبدیلیږي تایمیډین مونوفاسفیټ ته، چې خپله تایمیډین مونوفاسفیټ د DNA په سنتیز کې مهم رول لري. میتایلین تتراهایدروفولیټ د میتایل ارجاع کیږي میتایل ته، او د میتایل ګروپ یې ډي اوکسي یوریډین مونوفاسفیټ ته ورکوي، او ډي اوکسي یوریډین مونوفاسفیټ هغه تبدیلیږي تایمیډین مونوفاسفیټ ته، او تایمیډین مونوفاسفیټ د DNA په سنتیز کې مهم رول لري او د هغې لپاره یو نوکلیوټاید دی. دغه مرحله چې کله په هغې کې ډي اوکسي یوریډین مونوفاسفیټ تبدیلیږي تایمیډین مونوفاسفیټ ته یا یو نوکلیوټاید سنتیز کیږي، او موږ وویل چې د فولیک اسید دنده دا ده چې د یو انزایمونو لپاره کوفیکټر دی چې د یو مالیکول څخه کاربن لرونکی واحد هغه انتقالوي بل مالیکول ته، ترڅو
مختلف اړین مرکبات په حجره کې سنتیز شي، یا مثلا امینو اسیدونه سنتیز کیږي، یا دا چې نیوکلیوټایډونه سنتیز کیږي. په هغه حجرو کې چې هلته اړتیا د دې ترڅو ډي ان اي ریپلیکیشن ډیر وکړي او هلته ډي ان اي باید ډیره سنتیز شي، نیوکلیوټایډونو ته ډیره اړتیا ده. نو په دغه حجرو کې یو انزایم په نامه د تایمیډایلیټ سینتیز دی. تایمیډایلیټ سینتیز د دې سبب کیږي چې د میثایل ګروپ د ټیټرا هایدروفولیټ یا میثایلین ټیټرا هایدروفولیټ څخه اخلي په ډي اوکسی یوریډین مونوفاسفیټ باندې نسبوي او ډي اوکسی یوریډین مونوفاسفیټ هغه تبدیلیږي تایمیډین مونوفاسفیټ ته، او په همدغه مرحله کې ټیټرا هایدروفولیټ چون ارجاع موږ ویل چې هم د میثایلین ګروپ ارجاع کیږي او دلته د ټیټرا هایدروفولیټ ګروپ هغه اکسیډ کیږي، دوه مالیکول یا دوه اټومه د هایدروجن د هغې څخه ازادیږي او ټیټرا هایدروفولیټ هغه تبدیلیږي ډای هایدروفولیټ ته. دا دوه اټومه د هایدروجن لري. وروسته تر دې د یو بل انزایم په واسطه باندې چې د ډای هایدروفولیټ ریډکټیز انزایم په نامه باندې یادیږي، په ډای هایدروفولیټ باندې دوه اټومه د هایدروجن نسبیږي چون مرحله ارجاعي ده، یعنی هایدروجن اټوم به باندې نسبیږي او ډای هایدروفولیټ ارجاع کیږي. نو د همدې عمله دغه انزایم په نامه د ډای هایدروفولیټ ریډکټیز یادیږي. ډای هایدروفولیټ هغه تبدیلیږي ټیټرا هایدروفولیټ ته او ټیټرا هایدروفولیټ بیا راځي همدغه مرحله تر سره کوي چې د هیسټیډین څخه یا د سیرین څخه او یا د میثیونین څخه په مختلفو تعاملاتو کې په مختلفو مرحلو کې دغه د میثایل ګروپ بیا اخلي او بل اخره دا د دې سبب کیږي چې دغه د میثایل ګروپ ډي اوکسی یوریډین مونوفاسفیټ ته ورکړي او بل اخره تایمیډین مونوفاسفیټ د هغې څخه سنتیز شي. بیا دا تبدیلیږي د ټیټرا هایدروفولیټ ته او ټیټرا هایدروفولیټ بیا تبدیلیږي د سیرین څخه د میثایل ګروپ اخلي او امینو اسید د سیرین تبدیلیږي ګلایسین ته چې دلته یو بل امینو اسید هم سنتیز کیږي، هغه د ګلایسین امینو اسید دی. یا که چیرې همدغه مرحله په نظر کې ونیسو، کولی شي چې میثایلین ټیټرا هایدروفولیټ خپل د امین ګروپ هغه ګلایسین ته ورکړي او بل اخره د ګلایسین څخه سیرین سنتیز شي. په ټولو تعاملاتو کې یا امینو اسیدونه سنتیز کیږي یا نیوکلیوټایډونه. مثلا په دغه تعامل کې نیوکلیوټایډ سنتیز کیږي، یا په دغه تعامل کې امینو اسید سنتیز کیږي، یا په دغه تعامل کې چې کله میثایلین ګروپ په ګلایسین باندې نسبیږي او له هغې څخه ټیټرا هایدروفولیټ ترلاسه کیږي او سیرین هم سنتیز کیږي چې یو غیر ضروري امینو اسید دی. نو لکه مخکې مو چې وویل، کله چې ویټامین B12 کم وي دا د دې سبب کیږي چې ټیټرا هایدروفولیټ سنتیز کم شي یا د هغې ترلاسه کیدنه. ټیټرا ځکه ټول کوم ټیټرا هایدروفولیټ چې په آزاد شکل سره موجود دی هغه هم تبدیل شوي دي میثایلین ټیټرا هایدروفولیټ ته او میثایلین ټیټرا هایدروفولیټ نه تبدیلیږي ټیټرا هایدروفولیټ ته. نو دغه تعامل صورت نه نیسي ترڅو میثایلین ټیټرا هایدروفولیټ بیا د میثایل ګروپ ټیټرا هایدروفولیټ د میثایل ګروپ واخلي د سیرین څخه او بل اخره دغه انتقال کې ډي اوکسی یوریډین مونوفاسفیټ او نیوکلیوټایډونه نه سنتیز کیږي. نو کله چې نیوکلیوټایډونه نه سنتیز کیږي دا د دې سبب کیږي چې ډي ان اي ریپلیکیشن ونه کړي. کله چې ډي ان اي ریپلیکیشن صورت نه نیسي، حجرې نشي کولی چې هغه تکثر وکړي یا د هغې ډېرېدنه رامنځته شي او دا د همدې لامل کیږي چې مختلفې حجرې چې هغوی په ډېر مقدار سره تکثر کوي، مثلا آر بي سي چې کله سنتیز کیږي یا د وینې سرې حجرې هغوی سنتیز نشي او بالاخره دا د دې لامل کیږي چې کمخوني رامنځته شي. همدغه لامل دی چې موږ وایو که چیرې ویټامین B12 کمیږي یا موږ وایو که چیرې ویټامین B9 کمیږي، د دواړو کمبود کې دا د دې لامل کیږي چې کمخوني رامنځته شي یا د وینې کمښت رامنځته شي او د وینې کمښت همغه حالت دی یا انیمیا یا هم کمخوني همغه حالت دی چې هلته هیموګلوبین په کافي اندازه باندې سنتیز شوی نه وي یا د آر بي سي یا د وینې د سرو حجرو کتله او مقدار کم وي تعداد. دا حالت چې کمخوني رامنځته کیږي یا دغه حالت د کمخوني په نامه باندې یادیږي یا د انیمیا په نامه باندې یادیږي. نو د دې لامل دا دی چې دلته خپله فولیک اسید کم دی یا ویټامین B12 کم دی. کله چې فولیک اسید کم وي یا ویټامین B12 کم وي په دې معنا باندې ده چې ټیټرا هایدروفولیټ کم دی. ټیټرا هایدروفولیټ چې تر څو کم وي میثایلین ټیټرا هایدروفولیټ نه سنتیز کیږي. میثایلین ټیټرا هایدروفولیټ یا میثایل ټیټرا هایدروفولیټ چې څومره کم وي په هماغه اندازه باندې د تایمیډین مونوفاسفیټ نیوکلیوټایډ نه سنتیز کیږي او کله چې تایمیډین مونوفاسفیټ نیوکلیوټایډ سنتیز نشي دلته د ډي ان اي
آر ان اے سنتیز صورت نه نیسي او بالاخره هغه پروتینونه مثلا هیموګلوبین چې موږ ویل په کمخوني کې یا هیموګلوبین کمیږي یا د ار بي سي تعداد کمیږي نو هم هیموګلوبین کمیږي او هم چون حجرې نشي کولای چې ریپلیکیشن وکړي ډیریدنه وکړي نو په پایله کې کمخوني رامنځته کیږي د همدارنګه همدغه مرحله ځینې وخت کې د تداوی لپاره هم پکاري مثلا هغه حجرې چې هغه سرطاني دي موږ پوهیږو چې په سرطاني حجرو کې د حجرو ډیریدنه او تکثر د خپل نارمل حالت څخه ډیر وي کله چې موږ وکولای شو چې په یو شکل باندې دغه حجرو تکثر او ډیریدنه نه کو دا موږ کولای شو په یو شکل باندې د سرطان تداوی هم وکړو چې یو دوایی ماده چې په نامه د میتوټریکسیټ یادېږي دغه دوایی ماده د دې سبب کیږي چې ډای هایدروفولیټ ریډکټیز انزایم چې کله ډای هایدروفولیټ هغه تبدیلیږي تترا هایدروفولیټ ته دغه انزایم او دغه مرحله نه کیږي کله چې دغه مرحله نه شي دا د دې لامل کیږي چې تترا هایدروفولیټ کم شي کله چې تترا هایدروفولیټ کمیږي دا د سبب کیږي چې بالاخره هماغه مرحله ده چې تایمیډین مونوفاسفیټ سنتیز نشي او حجرات نشي کولای ترڅو هغوی ریپلیکیشن یا ډیریدنه وکړي او یو د همدغو لارو په واسطه باندې موږ کولی شو چې سرطانونه هغه تداوي کړو که چیرې موږ د فولیک اسید یا د فولیټ د هغوی منابع او سرچینې په نظر کې ونیسو د هغوی منابع او سرچینې مختلفې دي په مختلفو هم نباتي سرچینې لري هم حیواني سرچینې لري مثلا ځیګر خمیرمایه بډوډي یا هم ګردې دا هغه حیواني سرچینې البته ځیګر او بډوډي دا حیواني سرچینې دي او یست هغه دوی فنجي یا فنګسي منابع دي همدارنګه په نباتي منابعو کې هغه نباتات چې د هغوی پاڼې زرغون رنګ ولري او نسبتا تیاره وي په دغه نباتاتو کې هم فولیک اسید ډیر موجود دی او له مختلفو په دانو کې غلجاتو کې هم د فولیک اسید ویټامین هغه پیدا کیږي او همدارنګه د کولمو د فلورا نارمل باکټریاو په واسطه باندې هم کېدلی شي سنتیز شي که چیرې په خوراکي توکو کې د ویټامین بي 12 ویټامین نوی یا کم اخیستل کیږي دا د دې لامل کیږي چې د هغې کمښت رامنځته شي چون کمښت یې د په خوراک پورې تړلی دی نو ډېری وخت یوازې یو ویټامین هغه کمښت د هغې نه رامنځته کیږي ورسره مثلا ویټامین بي 12 هم د هغې کمښت هم رامنځته کیږي یا ورسره نور ویټامینونه په ځانګړي ډول هغه ویټامینونه چې هغوی په اوبو کې منحل دي د دوی د یوه ویټامین کمښت ډېر کم لیدل کیږي اکثره د 2 یا 3 ویټامینونو کمښت هغه لیدل کیږي مثلا د ویټامین بي 9 کمښت ورسره ویټامین بي 12 هم کمی او موږ وویل که چیرې ویټامین بي 9 کمیږي او که چیرې ویټامین بي 12 کمیږي دا د دې لامل کیږي چې انیمیا رامنځته کیږي موږ انیمیاوې مختلفې لرو یا کمخونیانو مختلف ډولونه لرو تقریبا 8 یا 10 ډوله کمخوني موږ لرو ولې هغه کمخوني چې یا هغه د وینې کمښت چې د خوراکي توکو د نه اخیستنې له امله رامنځته کیږي یا هغه لامل یې خوراکي توکي وي دغه دوه ډوله انیمیا موږ لرو یو هغه انیمیا ده چې هغه د اوسپنې د کمبود څخه رامنځته کیږي کله چې موږ په خوراکي توکو کې په کافي اندازه باندې اوسپنه نه اخلو دا د دې لامل کیږي چې هیموګلوبین سنتیز نشي او کله چې هیموګلوبین نه سنتیز کیږي دا د دې لامل کیږي چې اکسیجن په کافي اندازې سره انتقال نشي او کمخوني رامنځته کیږي همدارنګه دغه د اوسپنې د کمښت انیمیا یا هغه انیمیا یا هغه کمخوني چې موږ د اوسپنې د کمبود له امله هغې سره مخ کیږو دا د هغه انیمیا سره چې یا د هغې کمخوني سره چې موږ د ویټامین بي 9 او ویټامین بي 12 د کمبود له امله د هغې سره مخ کیږو توپیر لري او توپیر یې هم د حجرو په سایز او شکل کې دی که چیرې د اوسپنې کمبود وي په دغه حالت کې آر بي سي یا د وینې سرې حجرې د هغوی اندازه او شکل او د هغوی حجم یا د هغوی مین کارپسکولر والیم ورته ویل کیږي دغه اندازه د خپل نارمل حالت څخه کوچنی وي یا مایکروسایټیک انیمیا ورته ویل کیږي حجرې د خپل نارمل حالت څخه کوچنی وي که چیرې هغه کمخوني یا د وینې کمښت وي چې د ویټامین بي 9 یا د ویټامین بي 12 د کمبود یا د کمښت څخه رامنځته شوي وي دغه ډول انیمیا د میګالوبلاستیک انیمیا په نامه باندې یادېږي یا د ماکروسایټیک انیمیا په نامه باندې یادېږي او په دغه حالت کې حجرې د خپل نارمل حالت څخه لویې وي همدارنګه په دغه کمخوني کې یا د ویټامین بي 9 او د ویټامین بي 12 د کمښت له امله چې کومه د وینې کمښت رامنځته کیږي په دغه حالاتو کې میګالوبلاستونه هم په بلډ فلم کې لیدل کیږي نو د همدغې له امله موږ کولی شو چې هغه انیمیا چې د اوسپنې د کمبود څخه رامنځته شوې او هغه انیمیا یا د وینې کمښت چې د ویټامینو د کمښت څخه رامنځته شوي یو له بله سره توپیر کو وپېژنو
لامل هم همدا دی چې کله ویټامین کمیږي بالاخره دلته موږ مخکې تشریح کړله نیوکلیوټایډونه نه سنتیز کیږي او دا بالاخره د دې لامل کیږي چې حجرې هم ریپلیکیشن نشي کولی او هم چون که ډي ان اے سنتیز کیږي نه ار ان اے ته نه تبدیلیږي او بالاخره هیموګلوبین نه سنتیز کیږي. همدارنګه چون آر بی سی هغوی ډیر تعداد ډیر دی او د هغوی تکثر هم ډیر صورت نیسي نو د هغې تایمیډین ته ډیره اړتیا ده او تایمیډین دلته بیا سنتیز کیږي نه چې کله سنتیز نشي دا د دې لامل کیږي چې د وینې کمښت رامنځته شي. لامل د ویټامین بی 9 یا د ویټامین بی 12 که موږ په ویټامین بی 9 باندې وغږیږو د کمښت لاملونه مختلف دي هم په هغه وګړو کې چې هغوی حمل لري یا هغوی شیدې ورکوي هغه مورګان چې هغوی شیدې ورکوي په دوی کې د ویټامین بی 9 اړتیا ډیره ده او چون له خوراک څخه که په کافي اندازه باندې وانخیستلی شي دا د دې لامل کیږي چې په دې خلکو کې یا په دغه حالاتو کې په دغه ناروغانو کې د ویټامین بی 9 کمبود رامنځته شي. یا همدارنګه هغه وګړي چې هغوی الکولیک دي یا شرابو څخه ډیره استفاده کوي په دغه خلکو کې هم د دې لامل کیږي چې ویټامین بی 9 د هغې اندازه کمه شي. یا هغه وګړي چې هغوی انټي بیوټیکونه اخلي موږ وویل چې د فولیک اسید یوه منبع او سرچینه هغه باکتریاوې یا مایکرو ارګانیزمونه دي چې په کولمو کې موجود دي. کله چې انټي بیوټیکونه اخیستل کیږي دا هم د دې لامل کیږي چې د ویټامین بی 9 کمبود رامنځته شي. او همدارنګه هغه وګړي چې هغوی سلفون امایډونه اخلي موږ په تیرو سلایډونو کې مو ولیدل چې هغه خلک چې سلفون اماید اخلي دا یو انزایم نهي کوي او هغه انزایم د دې لامل کیږي چې ټیریډین د پارا امینو بنزویک اسید سره چې کله یوځای شي بالاخره د ګلوټامیټ سره یوځای کیږي او د هغې څخه فولیک اسید سنتیز کیږي چې سلفون امایډونه دغه مرحله نهي کوي. نو دا هغه څه دي چې د دې لامل کیږي چې د فولیک اسید کمښت رامنځته شي او د فولیک اسید د کمښت څخه یو دا ده چې عمده لامل یا عمده حالت یا مرض یا هغه میګالوبلاستیک انیمیا یا کمخوني ده چې رامنځته کیږي. که چیرې وغواړو د فولیک اسید ډیفیشنسي معلومه کو چې آیا رښتیا هم فولیک اسید کمښت شته دی که نشته دی یو ټیسټ څه دی چې هغه په نامه د فیګلو یادیږي. د فیګلو ټیسټ په واسطه باندې موږ کولی شو چې د همدارنګه یو بله ناروغي چې د فولیک اسید د کمښت څخه رامنځته کیږي هغه په نامه د نیورل ټیوب ډیفیکټس یادیږي چې په دغه حالاتو کې دا د دې لامل کیږي چې کله نیورونونه سنتیز کیږي چون نیورونونه حجرې دي هغه سایټوسکلیټن ته اړتیا لري او دغه سایټوسکلیټن پوسټ ټرانسلیشنل میثایلیشن ته اړتیا لري. کله چې ترجمه شي له هغې څخه وروسته باید د دې میثایلیشن صورت ونیسي تر څو سایټوسکلیټن په درست شکل سره دننه مختوي سي. چون دلته د ویټامین بی 9 کمبود دی موږ ویل چې ویټامین بی 9 همغه دنده عمده دنده دا ده چې تر څو له یو مرکب څخه د میثایل ګروپ یا نور کاربن لرونکي واحدونه انتقال کړي بل ته. نو چون سایټوسکلیټن موږ ویل چې پوسټ ټرانسلیشنل میثایلیشن ته اړتیا لري او دلته هغه مرکب یا هغه عامل چې دوی ته د میثایل ګروپ انتقالولو هغې کمښت رامنځته شوی نو سایټوسکلیټن یې په درست شکل سره صورت نه نیسي او دا د دې لامل کیږي چې نیورونونو کې ستونزه رامنځته شي او بالاخره په دغه ناروغۍ باندې مریض اخته شي. او دا ناروغي په اطفالو کې لیدل کیږي مخکې له دې چې ماشوم وزیږي د هغې مخکې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي او ډیری وخت چون نیورونونه او عصبي رشتې خصوصا نخاع شوکي هغه په درست شکل سره نه سنتیز کیږي یا نه برابریږي مخکې له دې چې ماشوم پیدا شي ځینې وخت کې له منځه ځي او یا دا چې کله وروسته له پیدایښت څخه په ډیر نږدې وخت کې هغه ماشوم له منځه ځي او دغه حالت تقریبا په کال کې په 3000 دوه ښځو کې دغه ناروغي کال کې لیدل کیږي البته په امریکا کې. تر څو د دغه ناروغۍ مخه ونیسو یا دغه حالت مخه ونیسو هغه مورګانې چې هغوی عمل لري روزانه باید 0.4 ملي ګرامه یا 400 مایکرو ګرامه فولیک اسید هغوی باید واخلي تر څو د دغه ناروغۍ مخنیوی وشي او په درست شکل سره د هغوی نیورونونه او عصبي حجرې صورت ونیسي.